دا د جلال آباد ښار په زړه اوله ناحیه کې د ماشومانو لپاره نوې رغول شوې کتابخانه ده چې په یو وخت کې د شاوخوا 100 تنو زده کوونکو د مطالعې ظرفیت لري. د دغه کتابخانې د پرانستې په مراسمو کې د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد مینوري د کتابخانې په پرانسته خوښي وښوده او له شانتي رضاکاره ټولنې د مننې ترڅنګ د ورته خدمتونو غوښتنه وکړه. او ډېر خوښ یو چې تقریبا دغه کتابخانه د اطفالو لپاره د جاپان د SVA مؤسسې لخوا تمویل شوې ده او اوس کار ته وسپارل شوه. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف وایي دا کتابخانه د 8 میاشتو په موده کې د 115,000 امریکایي ډالرو په ارزښت رغول شوې چې کوچنیانو ته به پکې د مطالعې ترڅنګ لومړنۍ زده کړې هم ورکول کیږي. په دغه کتابتون کې به دغه ساحې د دغه منطقې د جلال آباد د ښاریانو د دوی بچو لپاره هغه بېوزلو ماشومانو لپاره جوړ شوی. هغوی کولی شي دلته سبق ووایي، د دې لپاره دلته استادان شته چې دوی ته اړین درسونه ووایي. همداراز هغه ماشومان چې غریب وي، بېوزله وي، د تعلیم خرچه دوی لري نه، دوی په کوڅو کې ګرځېږي، هغې لپاره هم دا رقم دلته ترتیب شته، استادان شته چې دلته سبق ووایي. د شانتي رضاکاره ټولنې استازی انجینر عنایت الله وایي دا کتابتون په 215 متره مربع ساحه کې په پاخه او اساسي ډول رغول شوی چې د میز، المارۍ، فرش او کتابونو ترڅنګ په نورو اړینو وسایلو سمبال دی. دلته البته د SVA مؤسسې د خوا نه مختلف کتابونه د ماشومانو لپاره په نظر کې نیول شوي دي چې هغه د قصو کتابونه دي، پیپر تیاتر دی، لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وښودلو، پیپر تیاتر دی او مختلف کتابونه دي چې ماشومانو دغه د مطالعې فرهنګ لوړ کړي. کوچنی ساحل چې کتابتون ته د مطالعې لپاره راغلی د کتابخانې په پرانسته خوشحاله دی او له مسؤلینو کوچنیانو لپاره په نورو ساحو کې هم د کتابخانو د جوړولو غوښتنه وکړه. زه ډېر خوشحاله یم چې دلته کتابخانه جوړ شوې ده، زموږ ټولو ګټه ده. موږ دلته مطالعه کولی شو، زموږ دیني او علمي پوهه زیاتېږي. د شانتي رضاکاره ټولنې د مسؤلینو په وینا اوس لپاره دغه کتابخانه په 2362 بېلابېل ډوله جلده کتابونو سمبال شوې ده.